أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت رب د دې سورت مخکې سره دا ده مخکې تشجیع او په دعوت د موسی علیه السلام دی صورت کی تشجیع په دغه مجاهده په دعوت چې ګوره دعوت کی مجاهده وکیا ترغیب دی لیتا په مخه دا خبره تیرا شو اجمالی چې مصیبتونه تیروي دی صورت کی تفسیر انواع المصائب دی صورت کی ذکر کوي چې پلانې مصیبت پر راځي دا به تیروي درې مخکې صورت کې تشجیع او واقعات موسی علیه السلام او تشجیع او واقعات د انبیاء او اربعه څلور انبیاء واقعات ذکر کړي دعوه صورت دا یو دعوه د توحید په دعوت کې ډیر مصیبتونه مشکلات راځي دا دعوه صورت د دیمه دعوه ده منکرین خلق د الله د عذاب نشي بچ کېدل د الله په عذاب کې وخت کېږي خلاصه د صورت دا صورت کې څلور بابونه دی اول باب 14 نمبر آیت ته پورې دی دې کې دوه دعوی ذکر کوي به ذکر کوي الابتلاء باربعه اشیاء په څلور شیونو باندې ابتلا کیږي په انسان تفصیل د بلایو د امتحانات ذکر کوي اول مجاهده دیم دعوت الوالدین الى الاشراك مور او پلار به شرک ترا به شرک وکم په بشارت ذکر کوي درې مصیبت دا ده چې عام خلق ولته مشکلات جوړي څلورم ابتلا متاهنان مولین هغه بتا تراجم شی او دا سره یې شروع کړی دي اول باب کې ذکر المجاهدات الاربعه څلور مجاهدی اول باب کې ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دا اعجاز قران دی بس الله په پویږي چې مرادی د الله زمون په ایمان دی احسب الناس دعوه سورۃ دا آیا ګمان کوي داخله مراد مومنان دي د الناس نه آیا مومنان دا ګمان کوي ایترکو بنا ایترکو بلا امتحان چې پری به غدرې شي دی بغیر د امتحان نه ای یقولو په دی وجبان دي او دا خبره ای یقولو چې دی وای آمنا من ایمان راوړی او هم لا یفتنون په دی به امتحان نشي کېدل په خلص صرف یو وسب مؤمنه ما او پتا به امتحان نشي کېدل نه چا چې ویل اسم مؤمنه ما په امتحانات راځي ولقد فتنا آیت کی تایید دے د دعوی چې دا په خواني سره خبره ده او حکمت ذکر کوي ولقد فتنا وبتاخي سره موږ ابتلا کړی دا پاکستانو من قبلهما چې د دین مخکیو لفلا يعلمن الله الذين پس خامخا جدا کوي الله تعالی کسان صدقو چې رښتینی دي ولا يعلمن الكاذبين او خامخا جدا کوي څوک چې دروغجن دي ولا يعلمن الله علم د الله سره معنا جدا کول ام حسب الذين دا دویمه دعوه د صورت دا آیا ګمان کوي هغه سان یعملون السیئات یعملون کوي بد ایسبقونا چې بچ شي زمنګ د عذاب نه ایسبقونا چې بچ شي زمنګ د عذاب نه دا ګمان کوي داخله ساء ما يحكمون الله وړي رب د فیصله کوي من كان يرجو لقاء الله دا دعوی سره متعلق دی دا آمنا د وجنا مصیبتونه تیر کا ولی فائدہ د پکې کړه من کان يرجو سوچ امید ساتي لقاء الله د الله د ملاقات جزای پټه ده سوچ د الله د ملاقات امید ساتي فليصبر على البلايا مصیبتونه صبر وکي فإن أجل الله لآت يقينا نيتد الله خامخاراتن كدا وهو السميع العليم والله يريدون كده ويريدون كده ذات ده ومن جاهد والسلو قسم امتحان ذکر کړي اول امتحان دار چې څومره کوشش شي کولای بدني مالی عملی هر قسمه دا ود الله په لار کې ومن جاهد او چا جزان وکړو فینما یجاهد لنفسه یقینا ځان خو وکړو لنفسه پیدا رضان دا ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله بحاجت العالم ټول مخلوقات الله بحاجت ده
اوس بشارت ذکر کوي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات عمل کړي د شریعت برابر مجاهده کړي د دعوت پر عمل صالح نه مراد لنكفرن عنهم خامخا وبرجو د دوی نه سیئاتهم د دوی ګناونه لنجزینهم خامخا بدل ورکو دوی ته احسن الذي خيست بدلا كانوا يعملون چې کوم عمل کړي دي ووصينا الانسان بوالديه تا دویم قسم امتحان دی دویم قسم دا د ابتلا ود باندې وشي په مخالفت د مور او پلار لیکن ادب بیان کړه قران نه مور او پلار به د توي چې شرک وکاو سنت طریقو باندې عمل مکوا خبره به نه مانی ووصينا الانسان الله اکلک حکم کړه دې موږ انسان تابع والديه په واره د مور او پلار کې حسن دنه کوي کولو وان جاهداك او کچری زور کوي پتا باندې تشریک کوي چې شرک کوي زما سره ما غشرک ليس لك به علم جستا په علم نشته فلا تطيعهما نو خبره ممنا الی مرجعكما من تو واپس تاسو دا په نبئکم پس خبر بدر کو تاسو ته بما کنتم تعملون عمل چې تاسو کوي والذین آمنوا تار چا پر مناسب بشارت دې الله اوس بشارت ذکر کوي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کړي د شریعت برابر لندخلنهم فی الصالحین خامخامو بدای داخلو په نیک عملو کې پټلو د نیک عملو ومن الناس دادریم امتحان دي څوک چې دا امتحانات نه برداشت کوي نو دا منافق دی دلته امتحان دا دی ټول خلک بس تا مخالف شي اذیت تکلیفونه به درسي نو تب صبر کې منافقت بنه کې چنرمي شروع کې او دا غره مداهنت بم نه کې چیرې ما ته لوی فتنه پیدا شو امامتي مې اوس خرابيږي امامتي نه مې خلکو باز ومن الناس وباج خلقنا من هاسوق دي يقولوا چې وای آمنا بالله من ایمان راوړې په الله پیدا ودی بالله کله چې تکلیف ورکړې شه ته د الله په لار کې مانا بدر دو تویل شي د خلقو ته طرف دا جعل فتنه الناس ګرځي دا مخالفت د خلقو فتنه مراد مخالفت د خلقو د عذاب الله پشان د عذاب د الله ولئن جاء نصر من ربك او کچر راشي مدد طرف درفستانه لا يقولن خامخا به وي مؤمنانو ته ان كنا معكم من خستاس ملګری ووصل کی دا منافقاو اوليس الله ان الله بعالم بما في صدور العالمين ډیر عالم پاغه چې پسینو د مخلوقاتو کې دي الله د ټول عالم په هغه خبرو چې پسینو کې دي الله په عالم دی ولا يعلمن الله دا حکمت و ذکر گئی ولا يعلمن الله من خامخ کار کوي الله جدا کوي الله الذين كسان چې ایمان راوړي ولا يعلمن المنافقين او خامخ کار کوي جدا کوي منافقان وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا دا څلورم ابتلا دا د کلی علاقین بولین مشران براجم شي شر گزاره کا خیر دی دوی بتامو داهین کیا دا به امتحانی دا الله کته وته وی شدا ګنا دا دوی به وی شر ګنا دې څنګه پغاړی کړه وقال الذين وای کسان چې کفر کړي دي للذین کسان تامنو چې ایمان راوړل اتبعوا سبیلنا تابع شي زمنګ دلالې د کفر او د شرک خیر دې زمنګ دلاره کې لګ و چلےګل دې پس لګ روان شي ولنحمل دلته عبارت ده کچیر تاسو زمنګ تابعداري وکړو دین اتبعتو سبیلنا ولنحمل کتاسو زمنګ دلاره تابعداري وکړو نو پورته به کومنګه خطایا کوم تاسو ګناونه دې تاسو من خبرو من تاسو ګناه په من باندې بعض خلک څه وایي کنه والله پرت کوي وما هم ندی به حاملینا پورته کوونکی من خطاياهم د دې د ګناونه من شي نه شي د بل چا ګناه وسو نشي پورته کولای دا چا خپل ګناه ده انهم لکاذبون خلند خامخ دروغ جندي ولا يحملون اثقالهم خامخ دیوا پر دغه اثقالهم خپل پیټي د ګناونو واثقالم مع اثقالهما نور پیټي سره د خپل پیټو نام مع اثقالهم د خپل پیټو سره نور پیټي ګناو پر دغه کم پیټي اثقال من اذلال الناس خلک گمراه کړي دغه پیټي په کو باندې باري
ولا يسألون خامخا تپوس بکیدې شي د دوی نه یوم القیامت پورز د قیامت عما كانوا يفترون دا غڅ باندې کې چې د ځان نه جوړي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دي جنور ستویم باب دے دا باب بچلی کی یو چلوی خلم برای تپوری پدی کی چلو امتحانات نور ذکر گئی دا متقدمین و پخوانو دا تحجید فارا اول ابتداء دادا اگد عمر با دعوت و تبلیغ کے لگے او ملگری با دن پیدا کی گئی پشاند نوح علیہ السلام دویم ابتداء پشاند ابراہیم علیہ السلام اور تبدی اغرزی صبر بکے اللہ با دی بچ گئی. دریم ابتلا بدائی د قوم استهزاء بشان د لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام پس کړي وا. څلورم ابتلا بدائی تکذیب د قوم او مسخره کول بشان د شعیب علیہ السلام. دي ته ابتلاءات قدیمه وای داغي نرستا څلور قومونو عذابونه ذکر کوي څلور عذابونه دلته واقع د نوح علیہ السلام راوړي مختصر د تشجیه لپاره. ولقد ارسلنا نوحا الله بتحقيق سره من لګلو نوح عليه السلام الى قومه فالقوم تام فلبث فيهم نوح عليه السلام وختیر کبر خلقو کی الف سنه زرکالا الا 50 عاما مگر 50 کالت منفی کام دلته الله د سیم شویل 950 منا 900 او 950 کال دعوت تکلو زر الله ولی ویل چې زر کالا مگر 50 کالا تل لري یو اختصار ده دویم دیږي پدې کې اشاره ده عظمت شان د ابتلا ته چې ګور زر کالا نوح علیہ السلام دعوت وکړه خو زدا 50 کالا تل لري کا 50 کم زر کالا نوح علیہ السلام دعوت کو فاخذهم الطوفان راونی ول داخله کو طوفان وهم ظالمون په داسې حال کې چې یو ظالمانو اوس د الله امداد ذکر کوي. فانجیناهم من نجات ورکو نوح علیہ السلام تا او اصحاب السفینه او خاوندانو د کشتی تا سراج المنیر والا وی وکستان وجعلناها وغرزوا دلر آیه النخل للعالمین لپاره د مخلوقاتو مخلوق لپاره دا نه خشوره چې الله تبارک و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله داوسو د ابراهیم علیہ السلام ابتلا ذکر کوي ورته ورزول تمل نه هجرت کول توحید دعوت لپاره و ابراهیم منا وارسلنا ابراهیم ومن لګل ابراهیم علیہ السلام کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام لقومه خپل قوم ته عبد الله بندگی خاص کوي الله لرا وتقوا د الله نه ویریږي. ذالکم خیر لکم دا کار غره د استاسو لپاره ان کنتم تعلمون کې چې تاسو پوهیږئ. انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو بندگی کوي سوا د الله نه او ثانن منا د نور بوتانو او ثان جمع د وطن دا ویل کېږي چې خلک خپل جوړ کی او به عبادت کوي هغه ته ویل کېږي. وتخلقون افكا جوړوي تاسو د درو قسین الذين اوس په الله سفارت کوي یقینا کسان تعبدون چې تاسو بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه لا یملكون لكم وسن لري تاسو د پاره رزق درکولو فابتغوا عند الله ولټوي د الله سره رزق د رزق اختیار خدای الله سره واعبدوه د الله بندگی وکیا واشکروا له شکر باسي هغه د پاره الیه ترجعون او د الله تخصص خاص تاسو ورګرځولې الیه ترجعون معنا خاص د الله تبارک ورګرځولې شیا. وان تكذبوا فقد كذب من قبلك د دې آیتنا درشتم نمبر آیت پورې دغه د مفسرین دوه قول ابن جریر دا غوړه کوي چې د اعظم د نبی او د هغه قوم په باره کې دي منځ کې جمله معترضه شو. ابن کثیر وایي تام د نوح علیه السلام د واقع سره متعلق دي په دومره ده چې دا په طریقې د خطاب نه دی او دا قول غوړه ده او په دې کې مشاکل دعوت ذکر کوي. وان تكذبوا کچره داخله استا خبر نه مانی فقد كذب بدا اسره تکذیب کړو ومن ډیر ډلو من قبلكم مخکې تاسو نه وما على الرسول الا البلاغ المبين نشته پر رسول باندې مگر رسول اخکارام اولم يروا
آیا سوچ نه کوي داخله کیف یبدئ الله الخلق ترنګ الله ول پیدائش کوي د مخلوق یبدئ دا فعل مستقبل له مضارع اول پیدائش کوي د مخلوق نو اول پیدائش کوي د مخلوق څنګه الله دا ماشوم پیدا کوي بچي دغه رنګ څنګه انسان پیدا کړ ثم يعيده بعد برکه ان فی ذلک یقینا پدې کې ان ذلک یقینا دا کار علی الله یسیر فالله باندې ډېر آسان دی ول تورته پیغمبر اسیر وګرځي په لور دی پسمګه کې فانظروا ګوره کیف بدع الخلق څنګه الله ابتدا کړی دا د مخلوق ثم الله بالله ينشئ النشأة الاخره پیدا کوي پیدائش بل ان الله یقینا الله چې علی کل شیء قدیر پر شوانی د قدرت والا دی يعذب من یشاء د نتیجه ما قبل چلا دوباره پیدائش کوي نو قیامت حق دی کنه يعذب من یشاء والله عذاب ور کوي چاله چې وغاړي او يرحم من یشاء ورحم کوي بچا چې وغاړي و الیه تقلبون او د الله تبارک تاسو پر شان ورګرځولې شي وما انتم بمعجزين دا علت مخیره پاره نیوی الله و تاسو بمعجزین عاجز کون کی الله لرا فی الارض پسمګه کې ولا فی السماء ون پسمان کې وما لكم نشستاسو د بارا من دون الله سوا ذن نمی ولی څوک دوست ولا نصير نیم دادی والذین کفروا بآیات الله تام د مخ کې تخویف کې داخل له مخ کې تخویف د بعد الموت ذکر کا تفصیلا وس تخویف کی سختی ذکر کړي والذین کسان چې کوبره کړه بیا آیات الله د الله پیتونو ولقائه او د الله ملاقات باندې اولئک یئسوا تاخرج نو امید دې من رحمت ازوا رحمتنا اولئک لهم عذاب الیم او د خلق د پر عذاب دې درنا قوم فما كان جواب قومه اوس به د ابراهیم علیه السلام بیان ذکر کړي او ابتلا ذکر کړي په ابراهیم علیه السلام فما كان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام الا مگر اندا خبره قالوا جويل به اقتلوه من امر کې د ابراهيم لره حرقوه یا وسوځي فانجاه الله ورجات ورک الله ابراهيم ته من النار دورنا ان في ذلك لآيات يقين بده کې خامخا نخذي لقوم يؤمنون لبعض قوم چې ایمان لري وقال تعوذ بل شجاعت ذکر کې د ابراهيم عليه السلام کلک دعوت وکړه وقال ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم يقينا تاسو جوړ کړی دي من دون الله سوا د الله نه وطانن بنا معبودان مودتن لپاره د دوستانه بینکم ما بین تاسو کې بینکم ما بین تاسو کې په حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ثم يوم القيامه به پورز د قیامت یکفر بعضکم انکار وو کې بعض تاسو نه به بعضین په بعضو ويلعن بعضکم ولعنت وو کې بعض تاسو نه بعضن په بعضه ومأواکم النار زیدو سیدو ستاسو اور دے وما لکم من ناصرین نشتساسو دپارا څوک مددگارانا فآمن له لوط وانا ایمان خکارک د ابراهیم علیہ السلام دپارا لوط د ابراهیم علیہ السلام رارو وقال بیویلی انی مهاجر الى ربی یقننا زه هجرت کون کے امام د خپل رب تا ابراهیم علیہ السلام هجرت وکړ ارض مقدسی شام فلسطین تا اولوط علیہ السلام لار شدم متفقات آغی علاقو تلار انہو هو العزیز الحکیم اقنان اللہ زور اور دے و حکمتن والا دے والسلور نتیجی ذکر گئی ابراہیم علیہ السلام ہجرت کی برکتو نہیں کرنا اللہ ابراہیم چی ہجرتو کو منگل بچی ورکلام ووهبنا له اسحاق ومنغوبه ابراهيم عليه السلام ته اسحاق ويعقوب عليه السلام وجعلنا في ذريته منغو غرزول په اولاد دا کې نبوت والکتاب واتيناه اجره منغور کده ته اجر ددم اجره مراد پاسه بدی ورکی په دنیا کې وانه یقینا دا په الاخرته په اخرت کې به من الصالحین خامخا ډېر د نیک عملونه ولوطا منا وارسلنا لوطنا ومن لګل لوط علیہ السلام قال لقومه قال چی ویل خپل قوم تا انکم لتاتون الفاحشه یقین تاسراتک و بحایتا ما سبقکم بها مخکواله دې کله تاسو نه بها په بدکاری باندې من احد من العالمین یو تند مخلوقاتنا انکم لتاتون الرجال تاسراتک و الکانو تاسلوتا
وتقطعون السبيل او بندوي تاسو لارې به بندولې د مسافرو یا لارې به شکولې درې معنا چې منه هلکان استعمالوي زنانم پریخي دي خپل د اولاد لارې بنديږي کنه بندوي تاسو لارې وتاتو نبی نادي کوما راتل کوي تاسو په مجلسونو کې المنکر بدکار تا فسرین کې دی وا اواغان خوش کولې په مجلسونو کې فما كان جواب قومه نو جواب د قوم نه الا مگر دا خبره قالو چې ویل به اتنا راوړ مونږ ته بعذاب الله را ول مونږ ته الله عذاب ان كنت من الصادقين کچرته د رښتینو نام رښتینی د الله عذاب را ولا قال ربي ویل له السلام اے ربا انصرني مدد کی زما علی القوم المفسدين فمقابله قوم فسادینو ولما جاءت رسولنا اوس د الله امداد ذکر کوي ملائکه را ارکل چرال رسول ناز من استاذ ابراهيم عليه السلام ته بالبشرا فزيري مراد تزيره د بچو نو قالوا ویل دي ملائکو ان مهلكو اهل هذه القريه قرن من هلاكون کی ودي کلی والا ان اهلها كانوا ظالمين قرن اهل دي کلی دي ظالمان قال ویل دي ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا يقين بدي کلی کی لوط عليه السلام دې څنګه ټول کله هلاک وای قالوا ویل ملائکو نحن اعلم بمن فيها من عالمان او پاغه چا چې بدي کلی کی لوط خو من پیجنو لننجينه خامخان نجات ور کلوت تا واهله دا اهل تا الا امراته مگر خزه دا كانت من الغابرين دا د پات کی دن کو نه په عذاب کې ولما ان جاءت رسولنا ملائک را لو ارکل چې الله ويرال دغه ملائک رسولنا منظم استاد ان دلالت کوي په اتصال رال داري کی لوط علیہ السلام تاسی بهم خپشو منا خپشو بهم منا پدې ملائکه وضاق بهم ترعا او تنگ شو پدې ملائکه باندې سینا کړه دا خو د خيسته ولکانو په شکر کې راغلي اوس په معنی دي ادا قوم تنگي وقالو دی ویلی ملائکه ویلی لا تخف تمیریگا ولا تحزن مقم جن کی گا انا منجوکا یقینا من بچکو تعالی را واهلک استاد اهل را الا امراتک مگر استاد اخذ چدا کانت من الغابرین داد پات کلیشونه په عذاب کې انا منزلون یقینا من را لیکون کی وعلى اهل هذه القريه فحد ذکر والا باندې رجزا من السماء سخ عذاب طرف د اسماننا بما كانوا يفسقون بسودی چې دې فسق کوم ولقد ترکنا منهم امنها آیا او پتا حقیق سره ترکنا من پرې خدل منها معنا د دینه آیت النخارا بینه من اخکارا لقوم معنا لپاره دا قوم یعقلون چې دا عقل کارلی و الى مدین اخاهم شعیب دا څلور مواقع ذکر کوي د ابتلاء د شعیب علیه السلام مختصر ذکر کړي دا قوم د شعیب علیه السلام ډېر بے ادبی کړي وا او داغه مصیبتونه ذکر کړي و الى مدین الله ومن لکلهم مدین تاخاهم دا غیر شعیب علیہ السلام نو تی ویلې فقال ویل شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم عبد الله الله بندگی وکیا الله بندگی هو کوي کنه ورجو اليوم الاخر او عقیده ساتي د ورځې رستنی اخرت ده ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر زې پزماګه کې فساد نه وس د قوم تکذیب ذکر کوي فكذبوه دي خلقو تكذيب کو دي شعيب عليه السلام فاخذتهم الرجفه راوني ول دجلقه زلزلي راوني ول فاصبحوا في دارهم تدي په خپل کورونو کې جاثمين پر مخ پراتم وعادا من واهلكنا عادا واهلكنا عاد من هلاك عادين وثمودين مخ کې ذکر شو عذاب د الله په قوم لوط عذاب د الله په قوم شعيب اوس داغي مناسبت کې الله نور اقوام ذکر کوي څلور متعلق به د صورت د دویمه خبره سره داخله د الله د عذاب نشي بچ کېدل وعاد المنا من هلاك وعادين وثمود وثمودين وقد تبين لكما بتحقيق الاخكار تاسو د مساكنهم د مکانونو کورونه تخکاری ګره وزين لهم الشيطان ودولك لدويت الشيطان اعمالهم ذي عملنا فصدهم عن السبيل ندي بن كليو د سملارنا
وکانو مستبشرین او دیو خیران د دنیا تو خیران وقارون وفرعون وهامان فرعون او هامان په یو حساب ځکه یو باچا دی بل وزیر او په یو عذاب کې مبتلا شوی قارون اصل کې جدا دی وقارون او قارون او فرعون او هامان دایمن هلاکلیو ولقد جاءهم موسى وبتحقيق سر راغلیو د موسی علیه السلام بالبينات بخار دلائل فاستكبروا دیلو وکلا څنګه لوی وکلا قارون په خپل مال لوی وکلا فرعون په خپل باچای لوی وکلا هامان په خپل وزارت لوی وکلا تکبر وکړو په لار د پسمګه کې وما كانوا سابقين او نو دوی بچ کېدونکي د الله د عذاب نام فكلن اخذنا بذنبه وزدید پار ذکر کوي څلور عذابونه بذنبه دلته ذم اسم جنس دی دا اړ یو ځان ګناونه فكلن اخذنا بذنبه الله موږ ټول رانی ولې په خپل ګناه ار یو الله ما په ګناه رانی ولې فمنهم من لا يباز دینا هغه څوک من ارسلنا علیه حاصبا چې موږ راولېږه په دوی باندې حاصبا د کانو باران وندسې سلی چې پای کې کانې ورېدل د عذاب د قوم لوط علیه السلام لوط علیه السلام په قوم باندې د کانو باران شوی ومنهم او بعض دینا من څوک اخذت الصيحه راونی والچغې چغرانی ولي ثمودین او اصحاب مدین په دې باندې چغ راغلی و ومنهم بعض دینا من څوک خسفنا بالارض من چې موږ ډوب کلیو پس مګه کې لکه قارون الله پس مګه کې ډوب کړي دي ومنهم من اغرقنا بعض دینا څوک دي چې موږ غرق کلیو په بو کې قوم نوح علیه السلام الله په بو غرق کلیو فرعون او هامان وما كان الله ليظلمهم ندي الله چې په دې باندې سلام وکي ولكن كانوا لكن ديو انفسهم يظلمون بخل ځان به ظلم وکولهم مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت دي نرست دریم باب ده شپږ 50 نمبر آیت پورې اول ذکر کوي مثال لپاره درد مشرکانو او پای کې د الله څلور صفات ذکر کوي بیل اتلو ما اوحی نرستا طریقی دا دعوت ذکر کئی طریقہ دا دعوت چپائی کی بچلور آداب ذکر کی گی بے اثبات کی دا صداقت دا رسول و پچلور طریقو بے زجر دے دا عذاب و طلب کولو دا دنیا و دا آخرت او پائی کی چلور حالات دا منکرینو ذکر کئی پدی آیت کی مثال ذکر کئی ترد دا مشرکینو دا پارا رب تعداد یار کله چې د عذابونو د مشرکانو ذکر شول تا ته پته ولګیدل چې یو قوم د سينو چې خپل معبودانو بچ کله او شرک کوم معبودان نه ولي ځان د پاره هغه وسره امداد ونکړه ولي ونکړه ځکه چې کمزوري دي کنه څنګه کمزوري دي کما مثل العنکبوت مثل الذين الله مثالنا دا مثال دا کسانو اتخذو چنی ولی دی من دون الله سوا الله اولیاء نور مددگاران اتخاذ تو منا عقیده ساتي او ګمان کوي کمثل العنکبوت دی مثال پشان د حال د جولاګي دی د جولاګي مثال دی اتخذت بیتا چې جوړ کړي یو کور اتخذت معنا دا کور نه خدا او کور وینو وان اوهن البيوت يقرن ډیر کمزوري په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی په دې کې مشبہ به دا دی بیت العنکبوت دی توي چاله د جولاګي دا سکور نه خدا د خیال کې دا کور چې داس ما کور دی اجالي جوړ کړی کنه دا جولاګي کوم کې چاله جوړي پاغه مکان او پاغه صحرا کې چاله جوړي چې صفائی نه کیږي یا د ناراض د خزي کوري یا د مدرسې طالبي د کورو د کوټې صفائی نه کوي پاغه کې جولاګي اغزان له جاله جوړي داخل کې چې دا کور ما د یخنۍ ګرمۍ بادو باران نه بچ کی غته په عالم کې وګرځي د سي کمزوري کور د چانشته د مرغۍ جاله بمي وغیرہ وغیرہ نور کورونه بمي خود سي کمزوري کور د چانشته د باران نه پېزان نشي بچ کولای د ګرمۍ نه د یخنۍ نه پېزان نشي بچ کولای دوم رضا کله چې جولاګي مړ شي نو پاغي کې ونخلي
بل یو کار د صدا کې دا جوړاږي کله چې مچ راشي نو دا جوړاږي سرخته کی د مچتا د مراقبه حالت جوړ کی او د مراقبه په شکل کې شي چې کله د دامش ته نږدې شي ایصدا په عملو کې ناصافه او دا ولي سخکاری کی کار ته تکړه جوړاږي اوس څه تمثيل ولګا مشرکان او معبودان باطلنی ولیدي ته عقیده ساتي چې دې موږ د دې تمنګ سجدي کوا څنګه موږ د هر مصیبت تکلیف نه لري کوي او زموږ مصیبتونه لري کوي تکلیف لري کوي په حالت د مشکل کې زموږ پکاريږي زموږ حاجتونه پوره کوي اوس د عقیده په شړو خلکو کې چې د عقیدې صفای نه کوي او نه قران اورېدل لیکن کته ته وګوره پادیانو کې کمزورې دي نه بته د مشرک په شان بل کمزورې دین پیدا نه کې ځکه هیڅ دلیل نشته ده د جوړاګي د کور استن نشته ده د دیو د دین هیڅ دلیل نشته ده او دغه معبودان تعابدان نه هیڅ مشکل نشي لري کوله دومره ده دغه معبودان د په سادهګۍ کې چولي عابدان ښکار کوي د مچانو په شان روپۍ تخلي سره وان اوهن البيوت يقرن ډېر کمزورې په کورونو کې لبیت العنکبوت خامها کور د جوړاګي ده لو كانوا يعلمون ارمان ته داخلت پویدل ان الله يعلم دي کې د الله څلور صفات په پیش کړي ان الله يعلم ويقرن الله عالم ده ما يدعونا هغه چې تر مدد شوی من دوني سوا د الله نه من شي معنا کار یو شي اولیاء کې بزرګانی کې ملائکه کې انبیا کار شي الله په عالم دی او هو العزيز الحكيم هو الله زور اور دی او د حکمتونو والا دی وتلك الامثال اوس پیدا د مثال ذکر کړي وتلك الامثال والله دغه مثالونه نضربها للناس موږ بیانو د خلکو د پیدې لپاره او ما يعقلها الا العالمون نه پويږي په مثالونو مگر علما به پويږي بس د قران په مثالونو چې پوي شي بس د الله پر عالم خلق الله السماوات پیدا کړي الله اسمانونه او الارض واسبقا بالحق فاصر ان في ذلك الايات یقینا پرې کې خامخا پرې پیدائش کې دلیل نشته د قومي للمؤمنين لپاره د مؤمنانو اتل ما اوحي اليك من الكتاب مخکې مثال ذکر شو درد مشرکانو وس الله څلور آداب د دعوت بیانې اول ادب دا دی اتل ما اوحي اليك تیم ادب د منځ پابندي کوا ځکه د بالماز مولا خبره خاصر نه کوي اتل معنا ولولا اتل عليهم ما اوحي اليك ولولا په دې باندې هغه چې وحي کې دي شي تا من الكتاب د کتابنا دا نصاب دعوت دي دعوت کې به قران بیانې واقم الصلاه پابندي کوي د مانځه پابندي کوي د مانځه ان الصلاه يقرن منچره تنها سړې منه کوي الفحشاء د بحاینا والمنکر او د بدینا الصلاه کې الاسلام عهدی دي هغه منچ الله ویل د اقیم الصلاه دغه شان منځ دغه شان دا کوم منچ الله ویل دغه شان من منه کول کوي د ښکار بدینا او د منکر نه انا کوم منچ د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت برابرۍ او قبول شي نو الله انسان د ګناہوں او منکراتو نه بچ کړي کله چې یو سړی مونږ گزاري او فاحشه به منکر کې وخت دی نو الله خو دروغ نه وای خدا سړی به دروغ جنې دا مونږ په صحیح طریقه باندې نه مونږ په غلطي مونږ کې به شروط او ارکان نه برابر الله وای سوچ مونږ کوي مونږ سړی د بے حیا د بدینه بند یا یو سړی به مونږ نه کوي ګناہوں کې وخت دی دلیل چې دا مونږ خراب دی ولذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله لوی دی دې جمله کې توجیهات دي یو دا د معنا ذکر الله ذکر د الله ډیر غټ عبارت دی د عام عبارت نه ترغیب دی چې د الله ذکر هم کاوه په ذکر کې عقیده توحید داخل ده دیم ذکر الله نه مراد قران دی ونه قران غټ رکن دی په مانځ کې لوی رکن قرات د فاتحه او د قران دی دریم دا مانم دا ول ذکر الله اکبر خامخا الله یاد ول په مانځ کې لوی ذکر دی دا ذکر نه چې بارے کې د مانځ نه قران هم د سیده قران چې په مانځ کې وي نو دې کې ډېر ثواب دی پنه د ثواب په نسبت د هغه قران چې کړه د مون نه بار وي څلورم معنا دا ذکر الله د الله تاسو لرا چې تاسو الله یاد کې دا ډېر لوی چیز دی دا ذکر نه چې تاسو الله یاد وای
من کله چې یو بنده الله یاد نو الله چې څوک یاد کړي دا غټه اوچته مرتبه ده کنه ذکر د الله اوچت ده والله يعلم والله کوي ما تصنعون څه تاسو کوي سنا عمل ته وي سړی ډیر کوي عادتن ولا تجادلوا اهل الكتاب دا دریم ادب ده کله چې ته قران بیانې نو مولین متاو سره افاچی هغه بس دا مخالفت کوي او جګړې وکیا کارنامه دی وباس باطل اعتراضونه وکیا دې ته وي جدال استاد درم نه جدال سي جواب کول مسکت ولا تجادلوا جګړې مکوي اهل الكتاب اهل کتاب سره الا بالتي هي احسن مگر په طریقه چې خيسته یو ونه کنسل بنه کوي خيسته جواب به استعمالوي یا احسن قران سنت دې کنو الا الذين مگر كانوا ظلموا مکله دې مناینا دي کس دې منهم دوینام وقولوا دا سلورم ادب دی او آمنا بالذي من ایمان راوړې په هغه انزل الینا چې موږ نازل کړی شوی دی او انزل الیکم او تاسو نازل کړی شوی دی او الهنا الهکم و الهکم واحد اله د بندګۍ څنګه اله د بندګۍ ستاسو خو یو دی او نحن له مسلمون من یو الله رب القادا وكذلك انزلنا اليك الكتاب دا څلور طریقې ذکر کړي د صدر د قران د پاره اول دار وکذلك او دقرنگی انزلنا الیک الكتاب من نازل کړه تا ته کتاب او الذين بسرجا کسان دی اتیناهم الكتاب چې موږ ورکړه دې کتاب زړه اهل کتاب دی یؤمنون به ایمان لري په قرآن باندې او من هؤلاء وبعض دي مشرکین من اسوق یؤمن به چې ایمان لري په باندې وزجر منکرین وتا وما يجحد بآياتنا الا الكافرون انکار نه کوي اسمن پایتونو مگر کافران خلق به انکار کوي وما كنت تتلو من قبله دا دیمه طریقه د صدق د قران او د رسول چې قران د الله حق کتاب دی نبی ګره د ځان نه جوړ کړي وما كنت نبی ته تدلو چې تالستل من قبل مخدراتک د قران نه من کتاب نس کتابا ولا تخطه بيمينك او نه لیکل کړي تا د یو کتاب بيمينك بخیلاستا نبی سلام په خط باندې نه پوي ولیک نبی سلام خط شویلی کړي اذا لرتاب المبطلون په دا وخت بخا مخا شکل باطل پرستو چې نبی د قانا هغه علم ایستل تعلیم ابتسړې رزق قرآن راوړو بل هو دا درې طریقه رسیدل د قرآن ته بلکې دا قرآن چې آیاتونه دی بینات واضح مضمون والا فی صدور الذین پسنو دا کسانو کې او تل علم چې ورته شوی د علم او ما یشهدو انکار نه کوي زموږ په آیاتونو باندې الا الظالمون مگر ظالمانو وقالوا لولا انزل عليه آیات دا یا سجر د تمهید جوړي ورسره څلورمه واقعي تا وقالوا دی وی لولا انزل عليه ولنش نازل دل په نبی باندې آیات البنان نخ مطلوبه چې موږ غواړو مې ربي طرف درمنا اول جواب کوي قل دا ورته پیغمبر انما الایات عند الله یقین اختیار دغه خدای الله سره دی او انما انا نذیر مبین یقین ذخیر درکون کې اختیار امام اولم یکفیهم قابل جواب دې اعتراض اذات څلورمه طریقه د رسول قرآن آیا کافی نه دوی لرام منا آیتن آئین دے پر دوی لرا دا معجزہ انا انزلنا علیک الكتابہ چه غلم نازل کرے پر دیبان قرآن ہم نازل کرے دوی نور معجزیں بواری یتلا علیہم بیانیگی پر دیبان اللہ قرآن تر قیمت پوری ان فی ذالک آئیقنن پر دیکھ قرآن کے رحمتا خامخا رحمت دے و ذکر و یاداش علی قوم یومنون لپار دا قوم چیمان لری قل کفا باللہ دانا تجد دمخ کی بیان قل تورتوی پیغمبر کفا بالله کافی دی الله بین ما بین سما کې و بینکم ما بین تاسو کې شهیدن معنا فیصله کوون کې شهید والزجر للمنکرین ہوتا قرآن سره ته معلوم شو په طریقه او بیم نه منای یعلم الله عالم دی ما فی السماوات پاک بسمانو کې دی ولرد پسمګه کې ولذین غسانا منو چیخین لري بالباطل فباطل معبودانو وكفروا بالله انکار کوي د الله د اولوہیت دا اولئک هم الخاسرون داخل خاص دي تاوانین دي ويستعجلونك بالعذاب تاوس به زجر منکرون تو احوال اربع ذکر کوي ويستعجلونك د عذاب د فمخ امنوا بالباطل باندې عقیده ساتي او په تلوار غواړي استا عذاب په دنیا کې ويستعجلونك داخل په تلوار غواړي استا بالعذاب عذاب دنیوي جواب ولولا اجل
کچیرته نوې نیټه مسمن منا کچیرته نوې نیټه مقرره لجاءهم العذاب خامخ راغله به دوی ته عذاب ولا ياتينهم خامخ رب شي ته بغداد الناس وهم لا يشعرون او دوی بنه کوي شعور بن لري يستعجلونك بالعذاب داخل استانه په تلوار سره غواړي عذاب د اخرت وان جهنم لمحيطه ويقنا جهنم خامخ راګرون کې د بالکافرین کافرانو لرا يوم يغشاهم پاور چراګر وي کې دوی عذاب من فوقهم د پاسه دوی نه من تحت ارجلهم اولاد د بخود دوی نه ويقول او الله بو يذوقوا سكي ما كنتم تعملون عمل چې تاسو کوئ سزا د عمل چې تاسو کوئ يا عبادي الذين امنوا دي نرستا اخري بعد د سورۃ اخر پورې په دې کې نور ابتلاءات ذکر کړي لوی ابتلاء د هجرت دا کله انسان مجبور شي هجرت ته د حق وینا د وجه ترغیب ورکړي په څلورو طریقو بدري عقلي دلایل ذکر کړي اخر د سورۃ کې څلور سواجر دي منکرین ہوتا او اختتام یې کوي په دغه سواجر سره زواجر دي دی آیت کی اوله طریقه دا ترغیب ال الهجرت مکه سره بداله کله چې ته مثال پیش کړه ان کبوت او دعوت هم جاری وساتي په مخه څلورو طریقو او صرف د قران هم ثابت شي نو بعد داغینه خلق ظلم لټیر زور ورکی هر کله چې ظلم د باندې کوي نو هجرت وکړي ګره یا عبادی الذین ازما بندگان واکسانو چې ایمان راوړل دي ان ارض واسعه یقینا اسماس مکه پر خدا فیا یا فعبدون خاصما بندگی وکیا کل نفس ذائقه الموت دا دویمه طریقه ذکر کوي د هجرت ترغیب ده کته اسنه چې هجرت مې وکم اسنه چې مړ نشم الله جواب کوي چې مړ شوی صبر کوه کار هر انسان باندې مرګ راځي کل نفس نار یو نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ ده ثم الینا ترجعون پس من طرف تاسو واپس دا منتبرا وګرځول شي والذین آمنوا دا دویمه طریقه ذکر کوي دریمه طریقه په طریقه د بشارت باندې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عمل کړي د شریعت برابر لنبوئنهم خامخاسب اور کوم دوی ته من الجنه غرفا د جنتنا تنګ بنگړي تجري بهږي با من تحت الانهار لاندې داغین نهرنا خالدین فیها مشوي پای کې نعم اجر العاملین الله ډېر خدای اجر د عمل کوونکو د ځان کړهونکو ځان کړي الذين كسان دي صبروا چې صبر کړي او على ربهم يتوکلون او خپل رب باندې توکل کوي وکای من دابه دا څلورمه طریقه ذکر کوي د رزق مهاجر وې هجرت کوما نو ډوړی بچیرته خورم جواب وکای من دابه الله ډیر د سندسرو نشته ده لا تحمل رزقها طاقت نلري د خپل روزي الله يرزقها الله غي تم روزي ور کوي وياكم او تاسو دم در کوي او هو السميع العليم الله تعالی اوریدون کې دی او پیدون کې ذات دی ولا ان سالتهم من خلق السماوات دي توي دلیل عقلی اعترافي د توحید زجر ور کوي په دې سره مشرکان وتا په دې کې با څلور امور ذکر کوي اسمانو نازمک المرس بوګمیا په مناسبت د مسلې د هجرت سره داله رزق د الله طرف نه وګڼیا ولې وګڼي ځکه خالق دی مدبر دی هغه رزق درکې کنه هجرت وکیا بلدا دا خبر مشرکان منینو تی ولې نه مانی ولا ان سالتهم کې چې د تاسو کې د دوی نه من خلق السماوات چا پیدا کړی اسمانونه او الارض او پکا وسخر الشمس او چا تابع کړي المر والقمر وسبغ مې لا یقولون خامخ هذا وي الله فانا يفكون څنګه د یوړې دیشي د الله توحید نه د حق نه الله يبسط الرزق تام بل دلیل دی خالق الله دی رازق الله دی الله يبسط الرزق الله پر اخر د قول من يشاء چا چې وغاړي من عباده د بندگان دی من يشاء چا چې وغاړي د بندگانو نه ويقدر له کمي دلته له ویل معنا یو بنده دی کله رزق پر اخر شي کله تان ان الله بكل شيء عليم يقرن الله پاشبانه عالم دی ولا ان سالتهم من نزل من السماء تام دلیل دی چې رزق د الله تعالی په اختیار کې دی رزق د سره پیدا کیږي د باران او د بوټو نه نو دا خد الله دی مشرکان منی ولا ان سالتهم کشری تلفوز کې دوی نه من نزل من السماء چارا ورولې د اسمان د ما انوبا
فاحیا به لو تازه کوي بل سره مکه من بعد موتها رسل وجوالنا لا يقولن الله خامخا دی وجه دا کارونه الله کوي مستفریدا قل الحمد لله ورته ټول لګما صفاتنا خاص الله لري بل اکثرهم لا يعقلون بلکې زید دین عقل لري اخر کې څلور سواجر دي منکرین ہوتا وما هذه الحیات الدنيا ولدا جند دنیا الا لهو مگر مشغله دا ولعب ولعب دي وان الدار الاخره ويخرن کو رستنه لهي الحيوان قام هغه ژوند کامل الحیات الکامله حیوان مناطقه د عام حیوان لپاره وای عادل ته یا زور نه وای زرادی او تویلی چې یا باندې زور شته ده او طالب باندې ځکه نه بدلی پدې کې مانع ده لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ارمان کوي په دې پیدا رکبو فی الفلک دا دریم زجر ده په شرک باندې او د دې نه پوي دلیل ذکر کیا علم پکې نشره جاهلان دي د جهل دلیل دا ده پیدا رکبو کله چې دې سوار شي په الفلک په گشته کې دا الله اوازونه کوي الله تعالی مخلصین له الدين خالص کون کې غل را اوازونه بلنا دعا فلما نجاهم الى البر اركل جل نجات ورکې دوی ته الى البر وجتا اذا هم يشركون دغه وخت کې ناس بده به شرک یا یکبرو لام د عاقبت یکبرو عاقبت دا چې کفر وکي انکار کیا بما آتاهم الله پاس چې الله ورکړي توریه تمتع او د بارا چې دی د دنیا نه مزي واخلي فسوف يعلمون زاد ته پته ولګي اولم يروا ان جعلنا حرما تدریم زجر ده دی ویل من باندې امن ولده زګدل الله بنات قبول پروت ده په دې باندې عقیده دې ساتل الله جواب کوي اولم يروا دینو ګوري ان جعلنا يقرا من غرزول ده حرم امن زید امنا ويتخطف الناس او تخذول کی خلق من حولهم چار چاپیر دوینا ويتخطف من التختول ظلمون دي كلنا خلق باسي امن نشته اگر چاپیر بدل امن ده افبالباطل يؤمنون اي په باطل معبودان باندې داخله کې یقین ساتي یقین کیا چې امن موږ له باباګانو معبودان راکړي او بنعمت الله يجحدون الله په نعمت باندې یکفرون کفر کیا ومن اظلم ممن افترى على الله اخري زجر ده سوق دې غړ ظالم دا اچانه چې تړي په الله باندې کده باندې او کده بالحقیقت تکذیب کړي قرآن لما جاء ورکل چراغ دتا علی صفی جهنم استفهام کی تقریر مراد ده عینشت په جهنم کې مسول للکافرین زید وسیدو لپاره کافرانو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا مخ کی ذکر کو د مشرکان مخالفینو مثبت مومنانو ذکر کوي اخر کې او دا دعوی د سورۃ سره لګي اول کې ویلی وا اے مومنانو تاسو دا ګمان مکوئ چې پتا سو با تکالیف ناراضي بلکې د باندې راضي دلته تکلیفونه برازي خدای پیدا شته ده والذین آگسان جاهدوا ځان کړي فی نازو بلار کې لنهدینهم خامخا خیر بدی تاسو بل ناس منګلاره لنهدینهم دا یو عام لفظ ده دې دلته ډېر معنی دي فضیل ابن عیاض وایي چاچی په طلب د علم کې ځان وکړوا په اخلاص سره علم وکړه سفر پسې وکړه نو الله تعالی د عمل مخیا علم مولای اضافه کوي سهل ابن عبد الله وایي ومن جاهد فينا والذين جاهدوا فينا چا چې ځان وکړو په طاعت الله کې الله تعالی د ثواب خیا دریم دار والذین جاهدوا فينا چا چې دعوت او تبلیغ کو په اخلاص سره لنهدینهم سبلنا لو الله تعالی علم د دلایل ورکي والذین جاهدوا آگسان جسان کړي فی نازم پلار کې لنهدینهم خامخا خو بدویتا سبلنا منګلاره و ان الله یقرن الله جل لمع المحسنین خامخا ملګری دې نیکی کوونکو